261 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ میر محمد نعمان رحمہ اللہ تا لکل ہے پدی مکتوب شریف کے دا دو خبر بیان کہیں یو بیان دا فضائل دا موس کہیں موس کے دا فضیلت تے دا فضیلت تے دا بیا چې د دې موس په وجه باندې کم کمالات او معارف او حقائق الله تعالی مسلمان ته ورکړي دا غي متعلق بیان کړي 225 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لیکل مولانا محب علی رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ دا یو نعمت بیان کی چې اللہ تعالیٰ اور بانی کرے او بیان کی چې زما ارتباط حبی دے او نسبت زما انعکاسی دے زما ارتباط حبی او نسبت انعکاسی کے تفاوت د قرب او د بعد نشته کله چې دې مکتوب شریف ته ورسېږو بیا دغه نسبتونو باندې بیا بحث کوو ان شاء الله 235 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لیکل دے میاں شیخ تاج رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کی دو خبریں بیانیں ہیں یو بیان دا اغا معارف دے چه تعلق دے دا کعبی ربانی سره او دویم نمبر دا درود شریف دا فضائل و بیان دے 245 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ دری خبر بیان ہے یو دادا مخی مکاتیبو کم تیر شیو چه انسان با پسلوکو کے سالک با پسلوکو کے زان ناپوہ گنی میں بیا با مقام ترسی خپل تقصیراتو تب نظر کہیں او دیب اور تڑیر متحیر ہے دی مکتوب شریف کم پدی معاملی بانے بیان ہے دویم بیان ددیر ہے کہ سالک با اعتماد پا احوال و پا کشوف نہ کہیں چما تعجب حالات تو آرکی او کشف اللہ تعالی راک دی بانے با اعتماد نہ کہیں بلکہ اعتماد بے پا شریعت محمدی بانے صلی اللہ علیہ وسلم درم نمبر د دې په ضمن کې بعض واقعات بیان کړي د مشایخو او داغوی د مراتب او د تعین بیان کړي 255 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لیکل شیخ عبدالہادی بدوانی رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے یو قیمتی خبر بیان ہے چې د اولیاء او د بزرگانو په قانون کې عزلت د صحبت نه اولای چې ځان لکینی او د خلکو سره تعلق ډیر نه ساتي دا اولاد د صحبت نه خو امام ربانی رحمہ اللہ فرمائی دا سے عزلت بکئی چې د مسلمانانو حقوق ور سره ضایع نشي رهبانیت رسول الله مبارک فرمائے دا په اسلام کې نشته خدا اگر رهبانیت یاد آئی چې پاغه سره
د مسلمانانو حقوق ضایع کیږي. نو په دې مکتوب شریف کې د دې خبرې بیان کړي چې اهل سلوک دی عزلت کوي خو چې د مسلمانانو حقونه ور سره ضایع نشي، او د مسلمانانو د حقوق بیان په دې مکتوب شریف کې